د خویندو مالونه مه خورئ. داسې څه خویندې دي ستا د پلار نه پیدا ده، ستا د مور نه پیدا ده، او د حقې دادا پټی پاتې دی، او ته وایې رسې والم خور له چا حصه ورکړی، او بیا لا وایي زه خور له زکات هم په دې خور ستا زکات کېږي؟ زکات خو په هغې خور کېږي چې ته حصه ورکړې و هغه غریبه یو به، او چې ته د هغه حصه خورې ووایې زه زکات ورکوم. دا داسې دی لکه د یو جیبه چې روپۍ راغلې او بل کېږدې. او زما ورونو تبلیغیانو، اهل حدیثو، پنجپیرانو، د جمعیتینو جماعتینو او په نوم مسلمانانو قسم په الله که به دې نومونو خلاص شئ چې تر څو خویندو له میراث کې حصه نه وي ورکړي. بس هر یو ځان سره سوچ وکړئ د هر یو خویندې دي چې ما خور له حصه ورکړې ده، که دې نه وي ورکړي نو ارام خورې مونږ دې نه تبلیغي. هسې کته پورته یې مه کوه چې کته کېږي او پورته کېږي. خور له به حصه ورکړې، پلار ته دې ووایه چې ستا ترور له حصه ورکړې ده که نه ده ورکړې. شریعت ډېر باریکه دین دی او حقوق یې ښویلي دي. ولې ته د دې پلار بچی د ستا خورې بچی نه ده، دا څرمونې ده، ولد زنا ده. الله وایي یوصیکم الله، زه درته حکم کوم. الله وایي چې جنکو له حصې ورکوئ. نو بس ځان سباره یو سوچ وکړو، هر یو ته ځان معلوم دی. منطقیان وایي علم په نفس حضوري دی چې ما خور له حصه ورکړې ده او که نه مې ده. که مې نه وي ورکړې خو غټ سالم یم، الله دې دونه ژوند راکړي چې له حصه وله خلاصه کړي. او که ورکړي مې نو د الله حمد ادا که. موږ ویو الحمدلله، الله شکر دی چې دا توفیق الله ماله راکړی دی، زما ورونو له یې ورکړی. الله دې تاسې له هم درکړي، تاسې هم زمونږ ورونه یې وایي زما ورونو خویندو له حصې ورکوئ. خلک به دا وایي یاره که زه خور له حصه ورکړمه نو زما ځمکه به ټوله ختمه شي. نو الله دې لس ځل ختمه کړي، د هغې حصه ده. دا داسې دی لکه زه دې ګاونډي نه کور ونیسم، زه خپل کار کوه، ولې زما کور تنګي؟ نو ته پردي کور باندې کور تنګې. دویم دا دی چې تا خور له حصه ورکړه نو ستا نکاح کې هم د چا خور راغله به هم څوک ورکړي که نه. یوه دې نه وي، دوه وکړه، درې وکړه، څلور وکړه، څلور حصې به راوړې. ظلم مه کوئ، خویندو له حصې ورکړئ. بعضې وایي یاره وایي زما خور یې نه اخلي. مشهور متل دی، ګیدړې وایي څه ډېرې میاشتې د انګورو تر ټوپونه والي وو، وایي بیا یې ویل چې یاره دا تروش دي او خنجره مې خرابوي، زه کله داسې اواز کوم مرۍ مې خراب. خور له تا ورکړه کله چې دغې یاره زما خور یې نه لري، زه ته یې وله ورکړه چې اخلي. زه ته چل خیم هغه چل وکړه، کور وله واله وایي خور یې دا دې چابیانې دا دې کور ورځوله چې دا یلي که نه یلي. داخله وله وکړه خور یې ها دا دې حج او دا دې پیسې ورشه خور یې ځه چې دا ځي او که نه ځي. او تا سره ټماټر روپو هم جنګ کوي او تا نه اوس د لکونو روپۍ نه لي. خو هغه ته پته ده چې که ورور ته مې ووایم میراث راکړه نو د ځان نه سپی جوړ کړی، سبا مې په دې کور ته پرېږدي او راته وایي چې زه ټول تعلق مې له ختم کړ. ای ورونو د الله نه ویرېږئ، ای ورونو د الله نه ویرېږئ، ای ورونو د الله نه ویرېږئ. میراثونه ورکوئ، میراثونه ورکوئ. او چا چې میراث نه وي ورکړی الله ته د اور پړی جوړوي او قیامت کې له غړی کې اچوي. ورکوو به میراث که نه به یې ورکوي. او زه نه وایم زه غریب سړی یم، زه دونه زړور نه یم، خو زمونږ الله په صورت نساء کې ویلي دي. قاری الناس به یې تپوس کوي دا آیت شته که نه چې میراث دا د الله پولې دي او چا چې د الله پوله ورانه کړه ور یې نه کړه دا غټ ظالم او سیطې کوونکی دی، الله به دله سزا ورکړي. او سزا څه ده؟ ورپسې الله وایي د جهنم اور دی. الله دې زمونږ ټول مؤمنان وروڼه، زمونږ ټولې مؤمنانې خویندې الله سبحانه وتعالی دې د جهنم نه وساتي. الله دې حلال خوړونکي جوړ کړي. زما وروڼو یا به نن یا به سبا بس ملک الموت به راغلی چې پلانې ټیم دې پوره دی راځه. نو چې یو ځل زما ځنکدن شروع شو زه به بیا څه شی ورکړم او بیا ملایکې مې قبر کې وایي یو غربه راباندې جوړوي او زه لاس وږم یا لیتني های که د الله او د رسول خبره مې منلې وې نو د هغې نه نن روغ مې یم، جوړه مې یم، دماغ مې روغ دی. د روپۍ د دا خړ شکل روچي اخرت پې ځان له مه خرابوئ. ګوره دې سړي باندې قرض و، محمد رسول الله پې جنازه ونه کړه. دې بل د بیت المال نه 2 ستنې پټې کړې وې د کپړو د ګنډلو. محمد رسول الله وایي تاسې پې جنازه وکئ، زه پې نه کوم.